ایران له افغانستانه د تیلو صادرات ځنډول د هیواد له وروستي بدلون سره هیڅ تړاو نه لري. ایران د انرژي د تبادلې اجرایي رئیس وایب د ایران دولتي چارواکو په ځانګړي توګه د ملي تصفیې او توزیع شرکت لخوا د نفت توکو د صادرولو په اړه تازه اعلامیه. دوستانو، ایران د افغانستان په اړه مهمه وینا کړې ده چې نورې څه ویلي دي په چینل کې راسره وګورئ. دوستانو، که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، درسره سبسکرایب کړئ. د ایران څخه افغانستان ته د تیلو د صادراتو ځنډول د دغه هیواد د وروستیو بدلونونو سره هیڅ تړاو نه لري. علي نقوي د ایران د انرژي د تبادلې اجرایي رئیس وایي چې ایران د دولتي چارواکو په ځانګړي توګه د ملي تصفیې او توزیع شرکت لخوا د نفتي توکو د صادرولو بندول په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره هیڅ تړاو نه لري. د دې بندېدو یو برخه د ایران د کورنیو اړتیا له امله وه چې ډیزل مصرف ډیر شوي دي او د برېښنا فابریکې د برېښنا تولید لپاره ډیر ډیزلو ته اړتیا درلوده. بله برخه د ترمیمو ژمنو د پلي کېدو لپاره تېر کال د تیلو صادراتو د لوړ حجم له امله ده. علي نقوي په دې خبرو کې په تېرو څو میاشتو کې د ایران تیل نه یوازې افغانستان بلکې بل هیڅ کوم هیواد ته صادر شوي دي. نوموړي وویل موږ هیله لرو چې ډېر ژر په بازارونو کې د تیلو منظمه او پرلپسې عرضه ووینو. افغانستان تر ډېره د ایران په تیلو ملاتړ چې په اسانۍ سره افغان بازار ته لیږدول